کندهار کې اسلامي امارات افغانانو زړونه وګټل. السلام علیکم محترم ولیدونکو، ستړي مشي. کندهار کې د 10,000 کسانو قاچاق کوونکي نیول شوي دي. کندهار په سپین بولدک ولسوالۍ کې طالبانو 25 تنه کسان د انساني قاچاق په تور نیولي. ځایي سرچینو ویلي دغو کسانو د پیسو په بدل کې په جعلي اسنادو افغانان د چمن سپین بولدک پر دروازه پاکستان ته اړوله. له نیول شوو کسانو څخه ترلاسه شوي اسنادونه ښودلي چې دوی تر 10,000 زیات کسان په پیسو پاکستان ته اړولي دي. د یادو کسانو هویت نه دی په ډاګه شوی. مخکې خلکو ادعا درلوده چې په دغه قاچاق کې د سیمې ځایي پاکستاني چارواکي دواړه لاس لري. پاکستان د اسلامي امارات بیا واکمنېدو سره تر خپل کنټرول لاندې جغرافیې سره د افغانانو د راغوښتلو قانوني پړاوونه سخت کړل چې ورسره په تور بازار کې د دغه هیواد د ویزو بیه په زرګونو ډالرو ته ورسېدل. د کورنۍ چارو وزارت سرپرست خلیفه سراج الدین حقانی په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي دفتر له مشري روزا ګوتون بویا سره وکتله. په دې لیدنه کې علي ګوتون بویا په پکتیکا او خوست ولایتونو کې د زلزلې ځپلو سره د کور جوړونې پروژه د پرمختګ د بهیر په اړه معلومات شریک کړل او ژمنه یې وکړه چې د پکتیکا او خوست زلزله ځپلو سره خپلې مرستې جاري وساتي. مننه ستاسو ته توجه څخه. تاسو خپل نظریات موږ سره کمنټ کې شریک، ویډیو لایک او چینل سبسکرایب کړئ.